د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د عافیه صدیقي د خلاصون لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. دا چې مولوي محمد یعقوب مجاهد له کومو ممکنو لارو کار اخلي ټول حال را سره روانه ویډیو کې کتلی شئ. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د عافیه صدیقي د خلاصون لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د عافیه صدیقي له زندان څخه خلاصون د ټولو اسلامي هیوادونو مسلمانانو ګډ مسؤلیت او دنده ده. نوموړي ویلي چې عافیه صدیقي او عبدالرحیم د ټولو مسلمانانو ورور او خور دي او د هغوی د خلاصولو لپاره باید ټول اسلامي هیوادونه په ګډه هڅه او کوشش وکړي. مولوي محمد یعقوب مجاهد زیاته کړې چې که امریکا حاضره وي د ځینو امریکایي زندانیانو چې له اسلامي امارت سره بندیان دي د نوموړي په بدل کې خوشي کړي. تر نوموړي زیاته کړه چې د عافیه په بدل کې حاضر دی چې 15 دانې امریکایي زندانیان آزاد کړي. د عافیه صدیقي وکیل سمیت ویلي د عافیه صدیقي د خلاصون لپاره به هر ډول مشکلات پر ځان راولي، خو وایي پاکستان حکومت پر وړاندې خنډ دی او هیڅ راز مرسته له نوموړي سره نه کوي. عافیه صدیقي له نن څخه 21 کاله وړاندې په 2003 کال کې په پاکستان کراچۍ کې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعدې سره د اړیکو نیولو په تور ونیول شوه، چې همغه مهال له پاکستان څخه د امریکا وحشي ګونتنامو زندان ته انتقال شوه، چې تر نن ورځې پورې په همهغه وحشي زندان کې د ژوند شپې ورځې تیروي. له نوموړي سره د هغې ورور هم نیول شوی دی چې دواړه اوس د ګونتنامو په زندان کې بندیان دي. عافیه صدیقي چې د پاکستان په یو پوهنتون کې د طب محصله وه، وروسته له هغې امریکایي ځواکونو د پاکستان حکومت په همکارۍ مرسته ونیوله چې اسامه بن لادن په ملګرو ملتونو ماڼۍ برید وکړ چې پکې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شول. له هغه برید وروسته په ډاګه شو چې اسامه بن لادن په پاکستان کې اوسیږي. امریکایي ځواکونو د نوموړي لپاره ګڼ شمېر عملیات په پاکستان کې وکړل، خو کوم څرک یې پیدا نه کړ. خو عافیه صدیقي د نوموړي سره د اړیکې نیولو او پر ملګرو ملتونو د برید کولو په تور زنداني کړه او هم یې د یو برید مسؤلیت ور په غاړه کړ چې په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو وشو. د عافیه صدیقي د خلاصون لپاره نه پاکستان او نه هم کوم اسلامي هیواد خپلې هڅې او کوششونه وکړل. امریکا چې تل تور لګوي چې اسلامي امارت د بشر حقونو تر پښو لاندې کوي، خو دوی نه ګوري چې ګڼ شمېر بېګناه مسلمانان د ګونتنامو په زندان کې تر شکنجې لاندې د خپل ژوند شپې ورځې تیروي.